سینوها د فرعون د ځانګړي طبیب یادښتونه له میلاد څخه 1450 کاله وړاندې. څلورم څپرکی په دارالحیات کې تحصیل. د دارالحیات د طبي ښوونځي استادان سلطنتي ډاکټران ول او ډیر لږ به دارالحیات ته راتلل. لامل یې دا و چې دوی ته به شتمن ناروغان ورتلل او دوی به د هغوی له درملنې څخه ډیر لږ وخت پیدا کوو چې دارالحیات ته راشي. خو ځینې وخت چې عادي ډاکټران به د ناروغانو په درملنه کې پاتې راغلل، له دغو طبیبانو به غوښتنه وشوه چې دارالحیات ته راشي او د ناروغانو درملنه وکړي. په دې ډول به په طبس کې یو بېوزله کس هم همغه مهال چې نورو ډاکټرانو به یې درملنه ونه شوی کړه، د دربار د یو ډاکټر له علم او تجربې څخه ګټه پورته کوله. له دې سره چې په طبس کې ډیر بېوزلي کسان هم دارالحیات ته راتلای شول او دلته یې درملنه کېدای شوه، خو ما نه غوښتل چې د هغوی پر ځای واوسم او د ځان وړیا درملنه وکړم. په دارالحیات کې به ځوان او بې تجربې ډاکټرانو پر دغو بېوزلو ناروغانو نوي درمل ازمویل او اغیز به یې معلوماوه. دغه راز کله چې به دوی غوښتل یو ټپي عملیات کړي، یا د یوه کس کوپړۍ وسپړي او یا د کوم ناروغ خېټه څیرې کړي، نو د بېهوشۍ له درملو پرته به یې عملیات کول. د بېحسۍ درمل به ګران ول، بېوزلو خلکو نه شوی رانیولی او بله خبره دا وه چې دارالحیات هم دغه درمل ناروغانو ته نه ورکول. له همدې امله چې به ځینې وخت څوک دارالحیات ته ننوتل، د ناروغانو او هغو ټپیانو دردونکي غږونه به یې اورېدل چې جراحي عملیات پرې. د دارالحیات د ښوونځي د زده کړې موده ډیره اوږده وه، ځکه چې محصل باید د طب په علم، د کوپړۍ او خېټې په سپړلو، د سږو، پښتورګو، مثانې او د ښځو د ناروغیو د درملنې د لارو چارو پر زده کولو سربیره باید د ټولو درملو په اغیزه هم پوه شوي وای او دا یې هم باید زده وای چې له بوټو څخه دغه درمل څنګه ترلاسه کیږي او کله باید بوټي راټول او وچ کړای شي. د دارالحیات د ښوونځي محصل باید پوه شي چې کوم درملیز بوټي چیرته راټوکیږي او په کوم فصل کې باید وچ کړی شي او باید په لومړني نظر په خپله بوټی او د هغه وچه شوي بڼه وپیژني. مثلا د 10 ډولونو درملیزو بوټو ریښې به یې یو ځای کولې او د محصل په مخ کې به یې کېښودې، ورته ویل به یې دغه ریښې سره بیلې کړئ. کله کله به درباري ډاکټرانو هم د بوټو د ریښو پیژندلو په هکله تېروتنه کوله، ځکه چې د ځینو بوټو ریښې دومره سره ورته وي چې په اسانه یې توپیر نه کېده. په دغسې حالاتو کې د درملیزو بوټو د ریښو د پیژندلو طریقه دا وه چې طبیب به د بوټي ریښه خولې ته واچوله، ژووله به یې او د هغې له خونده به یې معلوموله چې دا د کوم بوټي ریښه ده. د دربار ځینو ډاکټرانو غاښونه نه درلودل او اړ ول چې د بوټي ریښه وټکوي. کله چې به ښه نرمه شوه، خولې ته به یې واچوله او د ریښې مزه به یې کتله، بیا به یې ویل چې دا کوم بوټی ده. په دارالحیات کې تر ټولو سخته موضوع دا وه چې موږ باید د ګوتو او سترګو په وسیله د ناروغۍ تشخیص وکړو، بیا ووایو چې د ناروغ کوم ځای درد کوي او دغه درد د کومې ناروغۍ له امله دی. زه باوري یم چې یو طبیب تر هغه پورې سم ډاکټر نه دی چې له ناروغ سره سترګې په سترګو او د هغه له سترګو او څیرې څخه د هغه ناروغي کشف نکړي، او یو طبیب چې د ناروغ پر بدن ګوتې تیروي باید د هغه درد احساس کړي. له همدې لامله په هغو محصلینو کې چې دارالحیات ته به راغلل، له څو تنو پرته به نور حقیقي ډاکټران نه شول. ان که به سلطنتي ډاکټران هم شول، بیا به یې هم د ناروغۍ د تشخیص حس نه درلود. په دارالحیات کې د 2 ډوله ناروغیو درملنه کېده. یو جسمي یا بدني ناروغۍ وي چې د پخو شویو خوړو او بوډاتوب له امله پیدا کېږي، او دویم ډول یې اروايي ناروغۍ وي، ځکه چې اروا په خپله د ناروغۍ د رامنځته کېدا عامل وي. د دې لپاره چې اروايي ناروغي رامنځته دغه دنده وړو روحونو ته سپاري، او دغه روحونه دومره واړه وي چې د نوک په اندازه یو ځای کې په لکونو ځایېدای شي، خو هر یو پکې په یوازې سر یوه ناروغي رامنځته کولی شي. موږ باید په دارالحیات کې پوه شو چې څه ډول په مسکنو او درد ضد درملو باندې د ناروغانو دردونه آرام کړو او څنګه له درده پرته د یو کس خېټه یا سر وسپړو.
موږ باید دا هم زده کړي وای چې څنګه یو درد زیاتولی شو، ځکه چې ځینې ناروغۍ د درد له زیاتوالو پرته نشو معالجه کولی. د زده کړې یوه څانګه دا وه چې څنګه موږ د یوې ناروغۍ په مرسته د بلې هغې درملنه کولی شو، په دې ډول چې یوه خطرناکه ناروغي به مو د یوې بې خطره ناروغۍ په وسیله معالجه کړه. موږ باید په دې پوه شو چې د ناروغ کومې خبرې سمې دي او کومې هغه د تخیل او تصور له امله وي، ځکه چې ناروغ د هغه موجود په شان وي چې سپیره روح بندیوان کړی وي او وحشتناکه خیالونه او تصورات لري. د ناروغ په بدن کې چټي او خیالي دردونه هم پیدا کیږي چې دغه دردونه له اصلي دردونو سره نشي تشخیصېدی. په دې وخت کې د ناروغ خبرې ډاکټر په غلطه لار بیولی شي او په غلط ډول یې معالجه کوي چې له امله یې ښایي ناروغ ومري. کله چې زه په دارالحیات کې وم نو پوه شوم چې د استعداد مسله د ډاکټر په روزلو کې اهمیت لري او ورسره په څنګ کې دا هم راته معلومه شوه چې څومره چې استعداد د طب په روزلو کې اهمیت لري تحصیلات یې نه لري، ځکه کله چې څوک استعداد ونه لري نو دارالحیات چې د نړۍ ستر طبي ښوونځی دی هغه نشي روزلی او له هغه څخه تکړه ډاکټر نشي جوړولی. څوک چې دارالحیات ته ځي باید له طب سره مینه ولري او دې ته چمتو شي چې د دغه علم په لاره کې خپل هر څه زار کړي او تر ټولو مخکې باید سړی خپل استراحت او آرام قرباني کړي. زه په دارالحیات کې پوه شوم چې یو طبیب ته د درملنې پر مهال د ناروغ اعتماد ډیر ارزښت لري. ناروغ باید باور ولري چې د هغه معالج ډاکټر تکړه او پوه دی او تیروتنه نه کوي. له همدې امله باید ډاکټر تیروتنه ونه کړي، ځکه چې که تیروتنه وکړي ناروغ بیا پرې اعتماد نه کوي او په دې ډول هر راز درمل چې ناروغ ته ورکړي اغیز به ونه لري. زه په دارالحیات کې پوه شوم چې د دې جملې معنا څه ده چې وایي ډاکټران په ډله ییز ډول خپل ناروغان ښخوي. کله چې د شتمنو په کور کې کوم ناروغ پیدا کیږي نو د درملنې لپاره یې څو ډاکټران راځي. کله چې دویم او دریم ډاکټر راشي او ګوري چې لومړني ډاکټر تیروتنه کړې ده نو دوی یې له دې امله چې پر ډاکټرانو د خلکو باور کمزوری او زیانمن نشي نه افشا کوي او په دې توګه ناروغ د مرګ کندې ته پرېباسي. هغه ډاکټران چې د شتمنو کورونو ته ورځي درباري طبیبان دي او کله چې خلک پوه شي یو درباري ډاکټر هم تیروتنه کړي نو بیا پر ټولو ډاکټرانو بې باوره کیږي. غوره دا ده چې خلک هیڅکله د یو ډاکټر په تیروتنه پوه نشي، ځکه که پوه شي بیا نو فکر کوي چې شونې ده هر ډاکټر تیروتنه وکړي. له همدې امله ډاکټران پام کوي چې د بل ډاکټر تیروتنه پټه کړي، ځکه چې بیا پرده هم څوک یې د پار نه کوي. له همدې امله وایي چې ډاکټران په ګډه او ډله ییزه توګه خپل ناروغان ښخوي. هغه ځوانان چې نوي دارالحیات ته ورځي له ډیرو بیکاره او ګنده چپړاسیانو هم ټیټه او ګنده وي او تر ټولو چټله او ګنده کارونه هغه ته ورسپاري. د مابد د سترو ملایانو او د شتمنو کسانو زامن له دغه کاره مستثنا دي. هغوی هم خپل کارونه بېوزله محصلینو ته ورسپاري چې په پایله کې یو بېوزله محصل هم د دارالحیات چپړاسي وي او هم د شتمنو نوکر. تر دې وړاندې چې په دارالحیات کې طبي څېړنې پیل شي باید یو محصل د پاکۍ او نظافت له تخنیک سره بلد شي او له دې حقیقت سره اشنا شي چې هیڅکله باید د وسپنې یا کاڼي چاقو ونه کاروي. یوازې هغه وخت دا کار کولی شي چې مخکې له مخکې یې په اور کې ایښي وي. دغه راز هیڅکله باید له یوه ټوکر څخه استفاده ونه شي مګر دا چې مخکې له مخکې په هغو اوبو کې ایښول شوی وي چې خوره یا پوتاشیم نایتریت پکې اچول شوي وي. ټول هغه لرګین وسایل چې په اور کې د ایښودو نه وي باید تر کارولو مخکې ښه وایښول شي. په اور کې د اوسپنیزو او ډبرینو چاقوګانو ایښودلو پر خوره باندې د کاریدونکو ټوکرانو د وینځلو موضوع مې ذهن دومره بوخت کړی و چې نیمه شپه به ناڅاپه وارخطا له خوبه راویښ شوم. ما به خوب لیده چې چاقو مې په اور کې ایښودلو پرته کارولی دی. زه د دغو مسئلو په هکله چې په نورو طبي کتابونو کې هم لیکل شوي دي ډېرې خبرې نه کوم، ځکه چې که هر څوک یو طبي کتاب ولولي په دې خبرو پوهیدای شي. زه به د هغه څه په هکله خبرې وکړم چې لا تر اوسه هیڅ یو طبي کتاب کې نه دی لیکل شوي او ممکنه ده په راتلونکي کې هم ونه لیکل شي. دارالحیات ځانګړې جامې درلودې چې کله موږ هلته ولاړو دغه جامې مو واغوستلې. دغه جامې هم په دارالحیات کې د نورو کاریدونکو وسایلو په شان د خوري په اوبو کې ایښول شوي وي.
هلته ټولو محصلینو یو ډول جامې اغوستې، خو په غاړکیو کې توپیر و. هر څومره چې به محصل په خپلو زده کړو کې پرمخته نو یوه نوې غاړکۍ به یې پر غاړه کې ورچوله. زه هغه ځای ته رسېدلی وم چې د تکړه او کلکو کسانو غاښونه به مې ایستلی شول، مرداردانې به مې سورۍ کولې او زوې به مې ترې رایستلې. مات شوي هډوکي به مې داسې سره څنګ په څنګ پترې کړل چې له روغو هډوکو سره به یې هیڅ توپیر نه کېده. په لومړنیو ډولونو مې مړي هم مومیایي کول، ځکه چې د مړو مومیایي کول یو طبي عمل نه دی، بلکې عادي کسان چې سواد هم ونه لري د یو ډاکټر په حکم مړي مومیایي کولی شي. ما ډیر زیار ویست او هر ډول سخت کارونه به مې کول، ځکه چې له طب سره مې مینه درلوده. له دې امله به مې د لاعلاجه ناروغانو د جراحۍ په وخت په خپله خوښه تر ټولو چټل کارونه هم کول چې وګورم درباري ډاکټران څه ډول د لاعلاجه ناروغانو درملنه کوي. خو په دغو هرو 10 ناروغانو کې به 9 تنه مړه کېدل. سلطنتي ډاکټرانو د لاعلاجه ناروغانو د معالجې لپاره له داسې لارو چارو کار اخیست چې تمساح هم په دې ډول نه معالجه کېږي. زه ډیر ښه پوهېدم چې خلک بې ځایه له مرګ ډارېږي، ځکه چې په خپله مرګ ډار نه لري، بلکې د ډیرو کسانو لپاره خو د امون خدای د لیدلو په څیر ستر نعمت هم دی. دغه لاعلاجه ناروغان به تر هغې ورځې کړېدل چې ژوندي به ول، خو کله چې به ومړل د هغوی په څیره کې به ارامتیا او هوساینه څرګنده شوه، په دې ډول چې هر چا به ورته کتل پوهېدل چې اسوده شوي دي. په داسې حال کې چې ما د طبي تخنیکونو د زده کولو لپاره د درباري ډاکټرانو تر لاس لاندې لاعلاجه ناروغان معالجه کول، ناڅاپه له یوې معجزې سره مخامخ شوم چې تر دې مخکې په ښوونځي کې هم ورسره مخامخ شوی وم، او زما په روح کې دا فکر پیدا شوی و چې ولې. زه تر دغه مهاله د ولې په فکر کې نه وم، خو په همدې وخت کې پوه شوم چې د ولې ټکی د ټولو رازونو اصلي کلي ده، او که څوک وکړی شي چې ځان ته ووایي چې د څه لپاره یا ولې، او له ډیر صمیمیت څخه د دې پوښتنې ځواب پیدا کړي، نو په ټولو رازونو پوهېدی شي. د دې لامل چې پوهېدلی وم د ولې کلمه شته په دې ډول دی. یوه ورځ یو 40 کلنه ښځه چې تر هغه وخته یې اولاد نه و شوی دارالحیات ته راغله، او په وحشتناک او ترهېدلي ډول یې وویل چې میاشتنی عادت یې بند شوی دی. دی ویل چې اوس 40 کلنه شوي، نور به ماشوم را نه وړي، او پوښتنه یې وکړه چې آیا د ناروغۍ یا میاشتني عادت بندېدل یې د بوډاتوب له امله دی که یو پلیت روح یې بدن ته ننوتی دی او هلته یې ځای نیولی دی. ما ښځې ته وویل چې د کتاب له مخې به هڅه وکړم چې پوه شم ستا د میاشتني عادت بندېدل د امیندوارۍ له امله دی که د بوډاتوب، خو ته باید هره ورځ دلته راشې، او کله چې دارالحیات ته راځې خپلې میتیازې یا بولې به هم موږ ته راکوې. ښځې وپوښتل چې زما په بولو به څه کوئ؟ ما ورته وویل ستا په بولو به غنم شنه کړو. د هغه وروسته هماغه ډول چې په کتاب کې لیکل شوي ول، ما 2 پیمانې غنم لمر ته په ځمکه کې وکرل، پر یوه مې معمولي اوبه وشیندلې او پر بل مې د هغې ښځې بول. نښې مې ورته کېښودلې چې دغه دواړه فصلونه سره غلط نشي. له هغه وروسته مې دغه 2 کوچني پټي، یو په معمولي اوبو او بل د هغې ښځې پر بولو خړوبول. له څو ورځو وروسته هغه پټی چې د ښځې په بولو مې خړوب کړی و ښه زرغون او مست شو، او د غنمو وږیو یې وده وکړه، خو د هغه بل پټي غنم ډیر کمزوري ول. ما هغې ښځې ته وویل چې خوشحاله اوسه، ځکه چې ستا د میاشتني عادت بندېدل د ډیر عمر له امله نه دي، بلکې امون تا ته پام کړی او ته امیندواره یې. ښځه په دې زیرې دومره خوشحاله شوه چې ویې ژړل، او د 2 د نویو په وزن یې د سپینو زرو یوه کړۍ راکړه. ځکه چې بدبختې ښځې دا هیله نه درلوده چې امیندواره کېږي به، فکر یې کاوه چې زړه شوي او د امیندوارۍ وخت تیر شوی دی. له هغه وروسته یې له ما پوښتنه وکړه چې زما اولاد به هلک وي که نجلۍ. زه پوهېدم چې میندې ډېرې د زوی ارمان لري، نو ورته ومې ویل ستا ماشوم به هلک وي. خو دغه خبره مې له خیاله وکړه، ځکه چې په کتاب کې په دې هکله څه نه و لیکل شوي، خو فکر مې کاوه کله چې یوه ښځه امیندواره وي، دغه چانس چې ماشوم یې هلک وي که نجلۍ مساوي دی. له دې وروسته چې دغه ښځه په خوشحالۍ له دارالحیات څخه ووتله، ما له ځان سره وویل ولې باید د غنمو یوه دانه په یوه شي پوشي، خو یو ډاکټر پرې پوه نه شي؟ ځکه چې هیڅ ډاکټر په لومړیو 2 میاشتو کې تر هغه د یوې ښځې په امیندوارۍ نشي پوهېدی چې خېټه یې لویه شوې نه وي.
یوازې په خپله ښځه د میاشتني عادت د باندېدو په مرسته په دې موضوع پوهېدی شي. پر دې ورځ د لومړي ځل لپاره د ولې کلمه زما ذهن ته راغله. یو استاد ته ورغلم او هغه ته مې وویل ولې د غنمو یوه دانه په دې پوهېدی شي چې یوه ښځه امیندواره ده او که نه، خو موږ پرې نه شو پوهېدی. استاد هک پک راته وکتل او ویل دغه موضوع په کتاب کې لیکل شوې ده. خو د دغه ځواب قانع نه کړم او بل استاد ته ورغلم چې هغه د دربار ښځې لنګولې. له هغه مې پوښتنه وکړه ولې یو موټی غنم چې په ځمکه کې کرل شوي وي موږ ته دا راښیي چې یوه ښځه امیندواره ده که نه؟ د سلطنتي میرمنو د لنګون ډاکټر راته وویل د دې لپاره چې د ټولو خدایانو خدای یعنی آمون همداسې مقرره کړې چې که د امیندوارې میرمنې په میتیازو غنم خړوب شي ښه وده کوي. کله چې هغه دغه ځواب راکړ پوه شوم چې ماته د یوه کلیوال په سترګه ګوري او زه په دې پوښتنې سره د هغه په نظر ډیر وړوکی شوم. خو د هغه ځواب هم قانع نه کړی شوم او په دې پوه شوم چې هغه او نور سلطنتي ډاکټران یوازې د کتابونو په متن او د درملو د کارولو پر علتونو پوهیږي او هیڅ یو هم په دې لټه کې نه دی چې له ځانه پوښتنه وکړي چې ولې او د څه لپاره باید وسپنیزې او ډبرینې چړې تر کارولو مخکې په اور کې کېښودل شي. یوه ورځ مې له یو سلطنتي ډاکټر څخه پوښتنه وکړه کله چې د غڼې تارونه او په پنک سره یو ځای شي په ټپ کېښودل شي ولې ورسره ټپکه کېږي؟ هغه په ځواب کې وویل د دې لپاره چې په کتاب کې همداسې لیکل شوي او دود همداسې دی. په کتاب کې لیکل شوي ول هغه کس چې ډبرینه وسپنیزه چاړه کاروي د انسان په بدن کې 102 جراحي عملیات کولی شي. د دغو 102 جراحي عملیاتو ډول او څرنګوالی په کتاب کې لیکل شوی دی. کله چې ما پوښتنه وکړه ولې 103 ډول عملیات نشو کولی ځواب راکړل شو چې کتاب همداسې لیکلی دی، دود همداسې دی او باید له دودونو او هغه څه څخه چې په کتاب کې لیکل شوي دي سرغړونه ونه کړو. ځینې کسان به ډنګر شول او څیرې به یې سپینې شوې خو ډاکټرانو به ناروغي نه شوی موندلی. مګر په کتاب کې لیکل شوي ول چې دغه ډول کسان له هیڅ ډول ناروغۍ پرته ډنګرېږي او د څیرې رنګ یې سپین شي. دغه کسان باید د څارویو ځیګر خام وخوري. کله چې ما له سلطنتي ډاکټرانو پوښتنه وکړه چې ولې دغه کسان چې د څارویو خام ځیګر خوري چاغېږي او د مخ سپینوالی له منځه ځي هغوی به ویل د دې لپاره چې په کتاب کې همداسې لیکل شوي دي او یا دا چې دود همداسې و. زه پوه شوم چې زما پوښتنې د دې سبب شوې چې شاګردان او استادان ماته په بله سترګه وګوري او داسې ګمان یې کاوه چې زه لیونی شوی یم یا دا چې فکر کوي زه یو ساده و احمق یم او د څرګندو مسلو په هکله پوښتنې کوم. موږ هیڅ کله له دارالحیات څخه بهر نه وتلو ځکه دومره ډیر کار مو درلود چې بهر د وتلو وخت را سره نه پاتې کېده. پر دې سربیره په لومړي او دویم کال له دارالحیات څخه بهر وتل بند ول او ساتونکو به محصلینو ته اجازه ورکوله چې له دارالحیات څخه بهر شي. خو له دریم کال وروسته اجازه درلوده چې له دارالحیات څخه بهر لاړ شي په دې شرط چې د هغوی زده کړې ته تاوان ونه رسیږي. لومړی او دویم کال پر ما هم تیر شول او دریم کال را ورسید. پر همدې کال چې هغې ښځې د سپینو زرو کړۍ راکړه د ولې فکر راته پیدا شو. پر دریم کال د دارالحیات په ټولو محصلینو کې د شتمنۍ له پلوه زه تر ټولو کمزوری وم. له همدې امله د مړو د لیږد کار ماته راوسپارل شو. کله چې به یې کومه کوپړۍ سوری کړه بیا به یې کومه خېټه وڅیرله او بیا به هغه کس مړ شو ما باید د هغه مړی له دارالحیاته بهر وړی وای. خو د دارالحیات له کارکوونکو پرته بل څوک نه پوهېدل چې زه مړی له دې ځایه باسم ځکه چې مړی به مې د دارالحیات له شاتنۍ دروازې څخه ایستل او د هغوی تر ایستلو وروسته به مې د دارالحیات په بهرني حوض کې چې د نیل اوبه پکې تېرېدلې خپل ځان ووینځه. یوه ورځ مې د مړي تر ایستلو او د ځان تر وینځلو وروسته د حوض په څنډه کې کالي اغوستل چې یوې ښځې راباندې غږ وکړ ای ځوانه نوم دې څه دی؟ ومې کتل چې زما د نوم پوښتونکې میرمنې نری کتاني کالي اغوستي دي او کمیس یې دومره نری و چې ښکارېدې. داسې برېښېده چې دغه میرمنه ډېره بډایه ده ځکه د سرو سپینو زرو 10 بنګړي په لاسونو کې ول، سرې شونډې او تورې سترګې وې. د سر له غوړو ویښتو یې خوندور بوی راته. ما په دارالحیات کې تل ډېرې ناروغې ښځې لیدلې وې خو کله چې مې دغه ښځه ولیده وشرمېدم. په داسې حال کې چې له نورو هغو ښځو نه شرمېدم چې خپله ډبرینه چاړه به مې پرې ګرځوله او عملیات به مې یې کاوه. ښځه راته مسکه شوه ویې ویل ولې ځواب نه راکوې؟ بیا یې وپوښتل نوم دې څه دی؟ ما ځواب ورکړ سینوها.
ښځې وویل څومره ښکلی نوم دی، ته چې په دې خریل شوي سر دومره ښکلی یې، که ویښتان ولري څومره به ښکلی شي. فکر کوم له دې خبرې وروسته ډېر سور شوم، ځکه دا لومړی ځل و چې یوه ښځه له ما سره داسې خبرې کوي. د دې لپاره چې له شرمه ځان پټ کړم او کومه خبره مې کړې وي، ومې ویل آیا ته ناروغه یې او راغلی یې چې دلته د ځان درملنه وکړې؟ ښځې په خندا وویل هو زه ناروغه یم، خو معمولي ناروغي نه لرم. له دې امله چې څوک نه لرم چې ساعت ورسره تیر کړم، نو نن دلته راغلم چې وګورم د دې ځای کوم ځوان مې خوښیږي. کله چې ښځې دا خبره وکړه، زه له شرمه ووېرېدم او غوښتل مې چې ولاړ شم، خو هغې وپوښتل سینوها چیرته ځې؟ ومې ویل کار لرم او باید لاړ شم. ښځې وپوښتل سینوها د کوم ځای یې؟ ومې ویل د همدې ځای یم. ښځې وویل دروغ وایې، ځکه چې د بدن او څېرې رنګ د سپین دی، واړه ښکلي لاسونه، غوږونه او پوزه لري، او کله چې ما له لرې ولیدې خیال مې وکړ یوې نجلۍ د دارالحیات د محصلینو کالي اغوستي دي. کله چې مې دا خبرې واورېدې نه پوهېږم ولې مې زړه په درزېدا شو او په ځان کې مې غیر عادي او حیرانوونکی حالت احساس کړ. ښځې وویل سینوها ایا تا کله خپلې د یوې پېغلې پر شونډو ایښي دي او پوهېږي چې څومره خوند لري؟ ما وویل نه. ښځې وویل زما نوم نفر دی او له دې امله چې ټول وایي ډېره ښکلې یم، ما ته نفر 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 وایي. او کله چې زه دلته ننوتم ستا ښکلې څېره مې خوښه شوه. تا ته بلنه درکوم چې زما کور ته راشي، چې په ګډه وڅښو او زه به تا ته در زده کړم چې څنګه له یوې ځوانې ښځې سره لوبې وکړې. په یاد مې شول چې پلار مې راته ویلي ول که کومې ښځې درته وویل چې ته ښکلی یې، باید له هغې څخه ډډه وکړې، ځکه چې د دغه ډول ښځو په سینو کې اور بلیږي چې تا به وسوځوي. ما ورته وویل نفر نفر نفر، د دغه نوم له تکراره مې خوند واخیست. ستا په سینه کې داسې اور دی چې ما به وسوځوي. ښځې وخندل او ویې ویل چا درته ویلي چې زما په سینه کې اور دی چې تا به وسوځوي؟ ځواب مې ورکړ پلار مې دغه خبره راته کړې ده. زما لاس یې ونیو او پر کمیس برسیره یې پر کېښود او ویې ویل آیا دلته د اور احساس کوي او د ستا لاس سوځي؟ ومې ویل نه. ښځې خپل کتان کمیس لرې کړ او ویې ویل ښایي زما کمیس د اور د لمبو مخه نیسي. خپل لاس دلته کېږده وګوره چې آیا زما کې اور شته. ما نه یوازې د اور احساس ونه کړ، بلکې کله چې مې د هغې پر لاس کېښود د بېساري خوند احساس مې وکړ، او کله چې ښځه متوجه شوه زما مقاومت یې مات کړی دی، نو ویې ویل سینوها راځه چې لاړ شو او وڅښو او د یوې کنیزې په شان چې ځان د خپل خاوند په واک کې ورکوي، زه به هم خپل وجود تا ته وسپارم. زه د ځوانې ښځې له دغه وړاندیزه ویرېدلی وم. ومې ویل نفر 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 له ما تېره شه، ځکه چې زه ویرېږم. ښځې وویل له څه شي ویرېږي؟ ومې ویل له تا ویرېږم او ستا کور ته له درتګه ډارېږم. ښځې په خندا وویل د فرعون زوی زما د درلودلو هیله کوي. شتمن ځوانان ما ته د سرو او سپینو کړۍ راکوي چې یوه ورځ یا شپه ورسره تېره کړم، خو زه د هغوی غوښتنه نه منم. له دې کبله ستا غوښتونکی شوم چې ته د مصر تر ټولو ښکلی ځوان یې او ما هیڅکله ستا په شان ښکلی ځوان نه دی لیدلی. ومې ویل نفر نفر پر ما رحم وکړه، په دې مه خوشحالېږه چې زه هم د نورو نارینهو په شان شم او خپله سپېڅلتیا له لاسه ورکړم، ځکه که یو نارینه له هغې ښځې سره څملي چې امون خدای ورته په نظر کې نه وي ونیولې، خپله پاکي له لاسه ورکوي. ښځې وخندل او ویې ویل سینوها ته ډېر ساده یې، زه حیرانه یم چې د طبس ښځو څنګه تر اوسه پرېښی، ځکه امکان نه لري چې ستا په شان یو ښکلی هلک د دغه ښار په کوڅو کې وګرځي او څو نجونې یې تعقیب نه کړي، مګر دا چې تل له مور و پلار سره وي. بیا یې وویل سینوها اوس چې نه غواړې زما کور ته لاړ شي او نه پرېږدي چې زه خپل ساعت در سره تیر کړم، نو یوه ډالۍ راکړه. ما غوښتل هغه د سپینو بنګړی ورکړم چې مخکې یو میندوارې ښځې راکړی و، خو دې وویل دغه بنګړی زما لیاقت نه لري، باید داسې ډالۍ راکړي چې زما وړ وي. ما ورته وویل چې زه یو بېوزله ځوان یم او تا ته ګران بیه ډالۍ نشم درکولی. ښځې وویل که داسې وي نو زما ډالۍ ومنه، او هغې خپله یوه ګوتمۍ له ګوتې راویسته او ما وکتل چې شین رنګه غمی لري او هغه یې ما ته ډالۍ کړه. ما غوښتل د ګوتمۍ له اخیستلو ډډه وکړم، خو وی ویل زه یوه بډایه ښځه یم، تا ته د دې ګوتمۍ درکول پر ما کوم اغیز نه کوي، خو د دې سبب به شي چې ته ما هیره نه کړې. ښایي یوه ورځ راشي او ته له دې شرمه ورتېر شي او پر دغې ورځ به د دې ګوتمۍ په بدل کې ما ته ډېرې ډالۍ راکړې. ګوتمۍ مې ترې واخیسته. پیغله په مسکا رانه روانه شوه. ما احساس وکړ چې له مابده تر وتلو وروسته به په خپل روان تخت ناسته وي او خپل کور ته به تللي.